بنگلاديش په پوره زړورتیا هوش او هوش سره د نړیوال کرکټ سوپر سټار هیرو چیلنج کړ. راشد خان دومره نومیالی نه دی چې خطر جوړ کړي. د افریحید یوټیوب چینل خوږو لیدونکو سلامونه. ستړي مشئ تمه ده چې روغ او جوړ به واوسئ. خوږو لیدونکو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګولي نښانو شرنګوئ اول انتخاب کړئ تر څو زموږ هر نوي ویډیو تر نورو وړاندې تاسې ته در ورسیږي. راشد خان دومره نومیالی نه دی چې بنګلاديش ته خطر ووسي. دغه څرګندونې د بنګلاديش یو پوخواني لوبغاړي اکرم خان کړي. پوخواني لوبغاړي او د بنګلاديش د ملي لوبډلې روزونکي اکرم خان ویلي راشد خان دومره خطرناک بالر نه دی چې د بنګلاديش لپاره خطر جوړ کړي، بلکې هغه یوازې د شل وریځو لوبو توپ اچوونکی دی او په ټیسټ لوبو کې یو عادي سپینر دی چې بنګلاديش به یې ډېر ښه ولوبوي. د اکرم خان دغه څرګندونې په پراخه کچه پسخند شوي او نړیوالو مبصرینو د اکرم خان په ناپوهۍ پورې خندلي. راشد خان د همدې بنګلاديش خلاف په ټیسټ لوبه کې د 11 وکټو اخیستو سربیره یوه 50 هم وهلې وه چې د هغې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ترلاسه کړه، کومه لوبه چې اکرم خان له یاده ویستلې ده.